د دوشنبه په ورځ د هند په پنجاب کې سیکانو د جلال آباد د برید ښکار شویو لپاره دعاګانې او مراسم وکړل. د یکشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې په موټر بم برید کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول چې پکې زیاتره یې د هندوانو او سیکانو مشران ول چې له ولسمشر اشرف غني سره لیدو ته ورتلل. په کابل کې هندي سفارت هم د دې حملې سخته غندنه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر ویلي د دوشنبه پر ورځ له وزیر اعظم انګیلا میرکل سره اخر ځل خبرې کوي او که د کډوالو پر موضوع موافقه ونه شوه نو استعفا به ورکړي. نوموړی د میرکل د ائتلافي حکومت غړی دی او که اختلافات هوار نشول نو حکومت هم ړنګېدی شي. د زیهوفر ګوند پر باویریا ولایت واکمن دی او دریځ لري چې ولایتي حکومت باید د هغو کډوالو د ستنولو واک ولري چې په نورو ځایونو کې د پناه غوښتنه کړې وي، خو میرکل ورسره دا نه مني. هلته د بایرن یا باویریا مشر مارکوس زودر د دوشنبه پر ورځ ویل موږ تل جوړجاړي ته تیار یو، پر ځینو خبرو لکه موږ چې وړاندیز کړی موافقه کېدی شي. په جرمني کې زیاتره کډوال د شام، عراق او افغانستان دي. او په چینایي سیچوان ولایت کې یو سیمایي مشر د کلیو خلک د ګلاب لګولو او ګلانو ټولولو ته وربولي او لامل دا دی چې د هغو کلیو اوسیدونکي زخت بېوزله دي. د سیمې اوسیدونکي اول دې کار ته لیواله نه ول، خو چې ګټه یې ولیده نو اوس له 100 زیات کلي همدا کاروبار کوي.